نور طریقه چې کومه ده طریقه د ستاسو چې کومه طریقه خوښوئ کومه الله ګوره طریقه نه ده ښوولې یا بعض خلک تپوسونه کوي داسې کول داسې کول ډېر تپوسونه مه کوه خو دغه حرام یاد ساته چې دا حرام دي بس نو د دې حرام نه علاوه چې څه دي هغه څه شو جایز شو د شا د طرف نه کوروالی مه کوه د حیض په ورځو کوروالی مه کوه د څلوېښتۍ په ورځو کوروالی مه کوه نور چې څه دې زړه غواړي هغه کوه په دې کې د فایدې لپاره دا خبره د بعض عوام دا وایي چې ښځه او خاوند یو بل ته لغړ نشي کتی وایي د دې سره نظر کمیږي دا خبره چریږي که نه چریږي دا خبره مشهوره ده او دا سړی بې حیایي او دا جنۍ بې شرمه ده چې خاوند ته داسې ګوري هغه ښځې ته داسې ګوري دا کمزوري خبره ده الله سوی هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا آیت موږ سره پرون تیر شو نو سړی خپلې ښځې ته چې هغه په هر حال کې کتی شي ورته او ښځه خپل خاوند ته چې هغه په هر حال کې نو کتی شي ورته وقدموا لأنفسكم او مخکې ولېږئ د خپلو ځانونو دپاره په دې کې دا خبره الله موږ ته ښیي چې په زنانو سره چې کوم تعلق ساتئ نو په دې کې به اصل مقصد دی چې دا نسل باقي پاتې شي نو خون حاصلول پکې ضمني فایده ده او بل دا نیت به کوئ قدموا لانفسکم د مخکې قیامت دپاره څه ولېږئ نو سړی و چې کوروالي کې څه دي د قیامت ته لېږلو لپاره کوروالي کې دا دي چې ته کله کوروالی کوې نو په دې نیت یې کوه چې الله ماله نیکعمله اولاد راکړي چې د قیامت په ورځ زما په کار